موسی علیہ السلام حیران شو په تعجب سره د خپل رب نه تپوس کوي ربا یو انسان دا وایي چې زه خو ډېر ګناهګار یم ډېر زیات ګناهګار یم او زما دا ګناهونه دا ما ته حایل دي چې د الله رب ذوالجلال نه څه وغواړم علما فرمایي یاد ساته که تا ته دغه خبره مخې ته چې کومه خبره ده یعنې ستا ګناهونه دا دي تا د الله پاک نه د غوښتو نه منع نه کي ځکه شیطان په مخ د ځمکه دا د ټول نه زیات لعنتي دی د الله پاک زیات دشمن دی لیکن هغه د دونه لعنتي کېدو باوجود د الله نه دعا کړې ده والله ولا دعا قبول کړې ده هغه د مهلت دعا کړې ده ای الله ماله مهلت راکړه الله پاک ولا مهلت ورکړې دی د دې وجې نه که ستا په ذهن کې دی چې زه خو ګناهګار یم آیا زما دا دعا به الله پاک قبول کړي خامخا الله پاک دعا قبلوي بلکې د ګناهګار دعا خو الله پاک ډېره قبلوي حضرت موسی علیه السلام یو ځل د خپل رب نه تپوس کوي ربه چې کله یو منځګزار بنده یو روجهدار بنده او یو مجاهد او غازی ستا په لاره کې جهاد کوونکی بنده ستا نه کله دعا کوي الله پاک تو د هغې څه جواب ورکوي الله رب ذوالجلال ورته فرمایي ای موسی زه د هغه جواب په دې باندې ورکوم لبیک زما بنده زه حاضر یم تا چې څه ووایې امې واورېدل دا بدل قبول کما بیا تی موسی علیہ السلام تپوس کی الله او چې کله یو ګناهګار بندستانه دعا کوي تو دا غي جواب په سبانی ورکي الله رب ذوالجلال وت فرمای یا موسی زه د دغه بند جواب په دې باندې ورکوم چې لبیک 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 درې زله وت لبیک ویما موسی علیہ السلام حیران شو په تعجب سره د خپل رب نه تپوس کوي ربا یو طرف ته عبادت گزار دی منځ کون کې دی روزه نیون کې دی ستا په لاره کې جهاد کوونکی دی ربا هغه چې کله ستانه دعا کوي یو ځل ورته تو لبیک وي او چې کله د ګناه نه ډک پک هغه تاله راشي او تا ته ندا لګي او تا نه دعا غواړي ربه تو ورته درې ځله لبیک وي د دې څه وجه ده الله رب ذوالجلال ورته فرمایي موسی وی لأنه اعتمد على کرمی کم بنده چې ګناهګار دی د زما د کرم باندې اعتماد وکړو او د ما ته آواز وکړو د دې وجې نه دله درې ځله چې کوم دی جواب ورکوم او وغیره د ده نه ما سوا چې کوم دی اعتمد على عمله هغه په خپل عمل باندې اعتماد کړی دی نو منځ کوونکی هغه ته خپل منځ مخې ته چې ما خو د الله پاک عبادت وکړو روزه نیونکی هغه ته خپله روزه مخې ته ده د الله په لاره کې جهاد کوونکی هغه ته خپل جهاد او عمل مخې ته دی نو دی په خپل عمل باندې اعتماد کوي او ما نه دعا کوي او کم چې ګناهګار دی دغه خو عمل شته دی نه زما په کرم باندې هغه اعتماد وکړو د دې وجې نه هغه له زه درې ځله لبیک باندې جواب ورکړو نو بهرحال زما عزتمندو که یو انسان ګناهګار ولې نه دی د خپل رب نه دې دعاګانې کوي الله رب ذوالجلال د دغه انسانانو دعاګانې خامخا قبلوي